بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا الله پاک 12 نمبر نوم دے 12 نمبر. یا خالق جل جلاله، یا خالق جل جلاله معنی سره اے پیدا کون کیا، اے ټول جهان پیدا کون کیا، ټول مخلوق پیدا کون کیا. علماء کرام دینم ډېری فائدې ذکر کړې دي. لمانه پیدا پکې دارا چې کوم نارینه زنانا د شپې نیمه شپه پاسي تهجد مستفاسي علم دا ټول د توفیق نصیب کی. ها تهجد مز عظیم مز دی. ها او تهجد مستفاسي او ته تهجد منځ کی او داغه نه بعد تر اذان پوری ځان سره دا و یا خالق جل جلاله. لکه سار د نزی ټیم کې پاسه پکار دي. خاجه اذان ته وخت کمی کله منځ کی او دعا وکړي چې اذان شروع شي. وګوره ټیم دا غلي. ها نجدا وکړي چې 2 رکعات منځ کړي یا 3 رکعات کړي او داغه نه بعد ناستی یا ملاستی ځان سره یا خالق وظیفه کوي یا خالق جل جلاله ولا دربه د زلو او مخ منور کی، زلو منور کی او مخ بوله منور کی، زلو بوله الله روخانه کی، دینه الله د ګناونو او غفرات ختم کی او مخ کې به نور او رڼا پیدا شي. په تهجد مز کې غټ اثرات دي. ښا چې کوم انسان تهجد مز کې د غیر مخ نه پته لګي او چې نه کوي د غیر مخ نه پته لګي. نشي تهجد مز کې وسره د الله د نوم وي مخ نه پته لګي، بیا مخ کې نور پیدا کی. ادم نمبر فائدہ پکې دارا چانه سورک شوی کنه مال پیسې دور کې شوی دي یا یو کس دی هغه کور کس چې تا ورک دی. ها بعض وخت معشوم ورک شي یا غټ کس چې تا یغوا شي کنه نو کو انسان ورک دی او مال ورک شوی دی یو شی ورک شي نو د الله پاک دانوم یا خالق جل جلاله 5000 اگر 5000 پیری په یو مجلس کې وای یو مجلس کې ها کینی او 5000 پیری 5000 پیری څه وای یا خالق جل جلاله. الله تعالی هغه رخصوي سیز ته واپس کی چې انسان رخصوي او الله تعالی واپس کی چې پیسې ورکې شوې کاله ورخصوي دی الله به رخصوي واپس کی. څنګه خو نه خبره او هغه سیز واپس نشه کنه بیان هي هغه سیز نه الله به خپل خزانو او نور ورکی. الله خزانه پراخه دي کنه چې الله د پریاد کو الله ولا نور خزانو لکه غیبی امداد وسانور مو. دریم نمبر پیدا پکې دارا چې څوګي وزل روزانه وي څوګي ورځي ما یو هفته پورې پر لپسې سلزل للی پورس کې سو پیری 100 پیری یا خالق جل جلاله تلوي هفته پورې ته کوم ورځ نه شروع کړی کنه مثلا د خالق نن د سورز ده لکه سبا اتوار ده کنه غالبا نو اتوار شپه ده مثلا د اتوار شپې نه شروع کړه بل اتوار شپې پورې روزانه د ورځې 100 پیری وي 100 پیری نو یو ټول اپتون به محفوظ شي. ټول اپتون نه لکه ناسه په مرګ او ناګهاني او مصیبت او څه راځي کنه دا دینه وبچ. سورم نمبر پیدا پکې دارا او چې کوم نارنه زنانه د الله پاک دانوم یا خالق جل جلاله 1000 ځلې وایو روزانه زر پیری وي هغه ته نارینه اولاد نصیب کیږي. لکه بچي نارینه بچي اولاد چا نشته دا وظیفه کې جوړه. ها خدا خاون ورته څو پیری وي زر پیری یا خالق جل جلاله والله نارینه اولاد نصیب کی. تجربه شوی خبره ده خاصه شوري خبرې دي من لم يصدق فليجرب. ها څوک نه مانی تجربه دی وکي کنه. او پنځم نمبر پیدا پکې دارا وکله چې انسان همیشه پر دا وایو یا خالق جل جلاله نه لا تلاوي د دې همیشه پر دا وایي نه لا فرشته مقرر کی د انسان لپاره او در پر دعاګانې وړي چې دا ذکر څوک همیشه لپاره کوي نه لا سپیشل یو فرشته ول مقرر کی د دعاګانو لپاره. څنګه غټه خبره ده فرشتي دعاګانې هغه نه رد کی. ها او اخیری پیدا پکې دار شپږم نمبر وڅوک چې جنگ او جهاد وخت کې 300 ځلې ولولي یا خالق جل جلاله دشمن به کمزور شي
د مقابله په وخت کې څو پیری وي 300 پیری هغه بعد تعالی دې په جنگ کې ولله دې کامیاب کې دشمن به شي مغلوب شي او بتخ د دې وجه عظیم پایدې غټه غټه پایدې دي ها چې موږ تاسو همیشه لپاره سوایو یا خالق جل جلاله یا خالق جل جلاله